ګاجرې خوړل په دې یخنۍ کې تاسو ته او ستاسو ماشومانو ته کمې داسې فایدې دي چې هغه ورکوي. د ټولو نه اول که چېرې تاسو ګاجرې خورئ نو په هغې کې دننه نیچرل انرژي ورته ویلی شي، قدرتي انرژي ورته ویلی شي. هغه تاسو ته میلاویږي چې د هغې په وجه باندې ستاسو وجود ګرم ساتي. او دویمه دا خبره چې په ګاجرو کې دننه ویټامین سی ورته ویلی شي، انټي اکسیډنټ ورته ویلی شي، دا وي پکې دننه. او کله چې دا ستاسو صحت ته میلاویږي نو ستاسو په وجود کې هغه طاقت کم دی چې امیونټي ویلی شي، چې دا طاقت د بهر بیمارو سره ستاسو په وجود کې دننه جګړې کوي نو دا مضبوطوي او ستاسو وجود د بیمارو نه بچ ساتي. او ویټامین سی ستاسو چې کومه سرمن ده هغه خرابېدو ته نه ورکوي. او درېیمه فایده یې دا ده چې په دې کې دننه بیټا کیروټین ورته ویلی شي، هغه دی پکې. او دا بیټا کیروټین ویټامین ای ته چینج کیږي چې دا ستاسو چې کوم نظر دی په هغې کې بهتروالی راولي او ستاسو په نظر کې بهتروالی طرف ته کوشش کوي. او څلورم په دې کې دننه فایبر ورته ویلی شي، هغه دی پکې. او کله چې تاسو ته فایبر میلاویږي نو تاسو ته به د قبض شکایات هم نه وي. او د دې سره ستاسو چې کومه ازمه ده دا به ورځ په ورځ بهتروالی طرف ته روانېږي. نو په دې یخنۍ کې ګاجر خامخا تاسو خورئ، که هغه تاسو ځان ته په صوف کې اچوئ یا تاسو د سالاتو په ذریعه باندې خورئ یا تاسو د دې نه حلوا کوئ نو دا ستاسو د صحت دپاره او ستاسو د ماشومانو د صحت دپاره په دې یخنۍ کې فایدهمنې دي. نو تاسو یې خامخا خورئ او خپل صحت صحتمند وساتئ د دې په ذریعه باندې.